هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد. د سرای شمالي د الکترونیکي تذکرو ویسانګه کې له تېر کال تر اوسه څه باندې 90 زره هېوادوالو ته نوې الکترونیکي تذکرې او څه باندې 6 زره غوښتونکو ته له ویش وروسته خدمتونه وړاندې شوي دي. د سرای شمالي د الکترونیکي تذکرو د ویسانګې عمومي مدیر وحید الله وحیدي وایي چې دا څانګه هره ورځ په منځني ډول 800 مراجعین لري. له تېر کال راهیسې تقریبا موږ تر 90 زره زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې هېوادوالو ته توزیع کړي. په ورځني ډول سرای شمالي مرکز ته 800 مراجعین هېوادوال مراجعه کوي. له هغې څخه 350 شاوخوا کې متقاضیان بایومټریک برخې ته مراجعه کوي او باقي نورې د خپلې پیژندپاڼې ترلاسه کولو لپاره او نورو خدمتونو ته مراجعه کوي. د ښاغلي وحیدي په وینا په دې ویسانګه کې د نوو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره غوښتونکو ته له ویش وروسته خدمتونه د زیږېدنو ثبت، د ودونو ثبت، د تذکرې نوي کول او مثنی تذکرې هم وړاندې کیږي. د سرای شمالي د الکترونیکي تذکرو ویسانګې عمومي مدیر له غوښتونکو غواړي چې د فورمو ډکولو پر مهال په بشپړ دقت سره فورمې ډکې کړي. هېوادوالو ته مې پیغام دا ده چې برېښنایي پیژندپاڼه د یو معتبر هویتي سند په حیث باندې ترلاسه کړي او د ترلاسه کولو په وخت کې له پوره دقت څخه کار واخلي او فورمونه چې دوی خانه‌پوري کوي هغه په دقت سره خانه‌پوري کړي، ډکې کړي، تر څو هم دوی له زیات مشکل سره مخ نشي او هم د کارمندانو زموږ د همکارانو وخت یې نه ضایع کړی او له ډېر مشکل سره مخ نشي. یو شمېر هېوادوال چې د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه یادې ویسانګې ته راغلي د الکترونیکي تذکرې درلودل له دولتي ادارو او نورو بنسټونو څخه د خدمتونو په ښه بڼه ترلاسه کولو لپاره مهم ګڼي. الکترونیکي تذکره په دې چې اوس موږ که غواړو پاسپورت واخلو باید تذکرې الکترونیکي ولرو او که غواړو چې فرض مثال سیم کارت هم واخلو نو دا هم الکترونیکي تذکره ورته ضرورت ده ځکه په کاغذي باندې هغه کوم معیارونه چې برقي تذکره لري کاغذي تذکره یې نه لري. یوه ګټه د الکترونیکي تذکرې دا ده چې د جرم و جنایت کچه راښکته کیږي په دې چې دولت کولی چې ټولو اتباعو ته ښه منظمه برنامه جوړه کړي او نور فواید یې دا دي چې موږ کولی شو چې پاسپورت واخلو په هغې په وسیله باندې او نور ملکو کې هم دا لکه یو تابعیت کارت ده چې موږ دا ښایي چې موږ افغان یو او د دې ملک یو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته غځولې ده چې د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره کولی شي خپلې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو.